عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمائی چې آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل انی لأعلم اول رجل يدخل الجنة. ډېر ښکلی حدیث دی، د ترمذی شریف روایت دی. نبی علیہ السلام فرمایل زه هغه اولنی سړی پیژنم چې به د ټولو نه اول جنت ته داخليږي. واخر رجل يخرج من النار، او هغه سړی پیژنم چې د ټولو نه په آخره کې د جهنم د اور نه روزي. دلته محدثین فرمای اول رجل کو چرتا اول حقیقی مراد والے نو بیا خو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مراد دی. ځکه حقیقی طور سره چې با اول جنت ته ننوزي هغه صرف اور صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. او کو چرتا اول نه مراد اول اضافي واخلې نو بیا د نبی علیہ السلام نه علاوه نور افراد هم کی دي شي. ټیک شو. نو نبی علیہ السلام فرمایل چې د ټولو نه اول بسوک جنت ته ځي نو هغه سړی پیژنم، او د ټولو نه با آخر کې څوک د جهنم د اور نه روزي هغه پیژنم. دلته محدثین یو نقطه لیکلې ده من عصاة المؤمنین، او مؤمنانو کې کم مؤمن چې د خپل ګناهونو په وجه باندې داغه د پاره د جهنم فیصله وشي او جهنم ته لاړ شي. نو چونکه کلمه خو ویلې ده نو د خپل ګناهونو هغه سزا به اخري چې کله موده پوره شو د الله په علم کې هغه بیا د جهنم د اور نه روزي او جنت ته بزي. یؤتى بالرجل یوم القیامت، قیامت پر ورځ به یو سړی راوستل شي د الله رب العزت په دربار کې به حاضری وي. فیقال نو ته به ویل شي اعرضوا علیه صغار ذنوبه، حکم بوشي چې بدی سړی باندې د واړه واړه ګناهونه کم چې په دنیا کې کړو اپ پیش کې رامخه ته کې ورته وتخبع عنه کبارها، او د چې کم غټ غټ ګناهونه ای اب ته پټ کړی شي. دا ځان له یو ازمایش ته واړه واړه ګناهونه به د سړی ته مخه ته شي، او غټ ګناهونه کبیره ګناهونه چې کم دی اب ته پټ کړی شي وي. نو فیقال له دې سړی ته به ویل کېږي عملت یوم کذا وکذا وکذا، تا په فلانه ورځ باندې دا ګناه کړی و، فلانه عمل دې کړو. دا واړه واړه ګناهونه چې څومره شوي د دې بوته د یو وضاحتو کې چې په فلانه ورځ دې دا ګناه کړی و، په فلانه ورځ دې دا ګناه کړی و. وهو مقر لا ينكر، اب اقرار کی انکار کولی نشي او جی او دا گناہ میں کړی دا. وهو مشفق من کبارها، مشفق معنا خائف، خدا سړی با د خپل غټو غټو گناهونو متعلق يرکی وی خوف په محسوسي چې واړو گناهونه خو رامخه ته دغه حساب شروع دی، خو غټ گناهونه خو لا مخه ته شوی نه دي دغه بل سکیږي ګریږي با. نو چې کله د وړو گناهونو ټوله پیشي وشي نو بیا به حکم الهی وشي اعطوه مکان کل سیئه عملها حسنه، دل د هر وړي ګناه په بدل کې یو نیکی ورکه، ټول گناهونه معاف او د هر ګناه په بدل کې د په عمل نامه کې یو نیکی اولی کې د یو نیکی اجر ورل ورکه. نو ګوره سړی چې دی ډېر حریص دی، انسان حریص دی چې کله وګوري چې د ما د وړو ګناهونو اونډه پیشي اوشوا او د هر ګناه په بدل کې یو نیکی ملاویږي او د الله د رحمت دا جوش اوویني، په دغه وخت کې به دا بندوي ان لی ذنوبا ما اراها ها هنا، زما هو غړ غړ ګناهونه نور شته هغه څه شو خو زه نه وینم چې هغه ګناهونه را مخې ته شي چې دا ګناهونه په بدل کې یو نیکی او یو اجر ملو شي. نو حضرت ابو ذر فرمای رضی الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم ضحکا، نبی علیہ السلام چې د دې سړي تذکره فرمایله وی ما ورته قتل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې خبرې سره او خاندل
داسې وخندل حتی بدت نواجذه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاښونه مبارک ښکاره شو، تیزې وخندل. نو ګوره دې حدیث نه ضحک ثابت شو. علما فرمایي 3 قسمه خندا ده. یو ته وی تبسم، مسکراهټ. هغه خندا ته وی چې معمولی غاښونه ښکاره شي او په دې خندا کې आवाज نه، دې ته وی تبسم. اردو کې وته مسکراهټ وي. او یو دی ضحک، هغه خندا ته وی چې غاښونه هم ښکاره شي او وسره د خندا आवाज هم د خولې نه راوځي، دې ته ضحک وي. او یو دی قهقه، هغه خندا چې د انسان ټول غاښونه هم ښکاره شي او په تیز आवाज باندې د خولې نه आवाज هم راوځي، لکه عموما چې موږ تاسو خاندو په تیز आवाज باندې، دې ته قهقه وي. نو یاد ساته قهقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د ثابت، قهقه نه نبی علیہ السلام منع فرمایلی ده. او یو دی تبسم، نو عام طور سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک عادت دو چې کله به هم د امتی د مغفرت تذکره فرمایله، په دغه وخت کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضحک کولو. د دې ضحک نه علاوه اوقاتو کې چې به کله نبی علیہ السلام خاندل، تبسم والا خندا به کوله. تبسم د نبی علیہ السلام عام خندا وا. او چې کله به د امت د مغفرت تذکره بکیدا، د امت د پاره بس د مغفرت والا آیات نازل شو، د توبه والا آیات به نازل شو چې پای کې به د مؤمنانو د درجاتو د بلندۍ تذکره وا، د جنت تذکره وا، د جهنم نه د خلاصۍ تذکره وا. په دغه وخت کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضحک والا خندا کوله. نو ضحک هم ثابت دی.